خندا شو چې په چا د زړه خوږېږي په خندا شو چې په چا د زړه خوږېږي ما ویل په یو رنځور مې زړه خوږېږي په خندا شوه چې په چا د زړه خوږېږي ما ویل په یو رنځور مې زړه خوږېږي پردی هار په خپله غاړه باندې ګوري پردی هار په خپله غاړه باندې ګوري د غریب زرګر په لور مې زړه خوږېږي پردی هار په خپله غاړه باندې ګوري د غریب زرګر په لور مې زړه خوږېږي زه د چای سوپ کوی کې لیدی نه شم زه د چای سوپ کوی کې لیدی نه شم خپلې سوپ لرم ضرور مې زړه خوږېږي زه د چای سوپ کوی کې لیدی نه شم خپلې سوپ لرم ضرور مې زړه خوږېږي دا یوې چې زما طلب کې ګرځي دا یوې چې زما طلب کې ګرځي لیونی دی په منصور مې زړه خوږېږي دا یوې چې زما طلب کې ګرځي لیونی دی په منصور مې زړه خوږېږي زما ژوند ته دوبار د څو لمحو دپاره راغله زما ژوند ته دوبار د څو لمحو دپاره راغله آخر د خپل نصیب د بدلیدو دپاره راغله جرګه چې میندله راشي دوه یو ځای کې خو نصیبه جرګه چې میندله راشي دوه یو ځای کړي خو نصیبه زموږ میندله جرګه د بېلېدو دپاره راغله جرګه چې میندله راشي دوه یو ځای کې خو نصیبه زموږ میندله جرګه د بېلېدو دپاره راغله زما د لاسو نښې د ځان سره راوړي زما د لاسو نښې د ځان سره راوړي او ښکارېږي د رښتې د ماتېدو دپاره راغله زما د لاسو نښې د ځان سره راوړي ښکارېږي د رښتې د ماتېدو دپاره راغله د مخکې شان په بام به راښکاره شي او که نه د مخکې شان په بام به راښکاره شي او که نه یا خدای بیا د مور کره د شپو دپاره راغله د مخکې شان په بام به راښکاره شي او که نه یا خدایه بیا د مور کره د شپو دپاره راغله منصوره چا خبر کړه چې څوک تا پسې پاگل دی منصوره چا خبر کړه چې څوک تا پسې پاگل دی او دغه لیوني د افسانو دپاره راغله جرګه چې میندله راشي دوه یو ځای کې خو نصیبه زموږ میندله جرګه د بېلېدو دپاره راغله د مخکې شان په بام به راښکاره شي او که نه یا خدایه بیا د مور کره د شپو دپاره راغله